میدان وردګو کې طالبانو د انسان تښتونکو 3 تنه ژغورلي او مجرمین یې نیولي دي. خپلواک ټلویزیون ته موثقو سرچینو ویلي چې میدان وردګو کې طالبانو د انسان تښتونکو له منګولو 3 تنه ژغورلي چې 2 یې ماشومان او 1 سړی دی. راپور زیاتوي چې طالبانو په مهال 3 تنه انسان تښتونکي هم نیولي دي. څو ورځې وړاندې د همدې ولایت له جلریز ولسوالۍ زنګاکلي څخه انسان تښتونکو د محمد یحیی او محمد فرهاد په نومونو 2 ماشومان او د سلطان محمد په نوم 1 سړی چې له هزاره قوم سره یې تړاو درلود وتښتول. طالبانو ویلي چې له څو ورځو پلټنو وروسته تېره ورځ د دوی کشفي او استخباراتي ارګانونو دغه کسان د نرخ ولسوالۍ اړوند د حیات سیمه کې په 1 سراچه ډوله موټر کې د لیک پر مهال ټول یو ځای ونیول او تښتول شوي کسان یې وژغورل. طالبانو ویلي چې تښتول شوي کسان یې د انساني همدردۍ له مخې د یو جوړه جامو په ورکولو سره خپلو کورنیو ته روغ رمټ سپارلي او انسان تښتونکي مجرمین یې د اسلامي امارت محاکمو ته وسپارل. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د انسان تښتونکو له منګولو خلک ژغوري، بلکې تر دې وړاندې یې هم ګڼ شمېر هیوادوال د دوی له منګولو ژغورلي او انسان تښتونکو ته یې لازمې سزاوې ورکړي دي. حمزه حسیني د خپلواک ټلویزیون همکار.